تاسو د یو اس بي څخه یا د سی ډي څخه یو فایل را کاپی کړئ او دلته پیسټ کړئ کدا یو اس بي یا سی ډي تاسو لریم کړئ دا فایل بدل تشتون لري نه دا غي پورې کومه اړیکه نه لري. بل یو آپشن مونږ لرو پیسټ شارټکټ. پیسټ شارټکټ چې دی فقط یوازې د یو لینک جوړولو لپاره استعمالي. مثلا د پی سی کې کتا سی وګورئ دا ای ډرایو دی نو دا 50 جی بی دی لکه تقریبا چې دی کې 15 جی بی ډیټا شاوخوا پرته ده کنه. زه غواړم چې دغه ای ډرایو موږ سره د ډیسکټاپ په مخ باندې راشي یعنی دې ته ضرورت باید پیدا نشي چې زه د پی سی ته راشم او بیا زه ای ډرایو ته ځم. نو زه د دې یو کاپی اخلم نو که زه چېرته دا دلته اوس پیسټ کوم نو دا 15 جی بی ځای په سی ډرایو کې نیسي ځکه دا ډیسکټاپ سی ډرایو پورې مربوط وي. دا زه دلته پیسټ شارټکټ کوم نو دې هیڅ ځای په ډیسکټاپ باندې ونه نیو یعنی سی ډرایو کې هیڅ کم کی بي ځای هم ونه نیو یعنی په رائټ کلیک کې وی ګورئ تاسو 515 بایټس چې دا هم د دې شکل سایز دی د دې آیکن ګوره یو چې دی کنه بایټس دی یو کی بي دی یو ام بي دی او بل جی بي دی. نو بایټس ټول نه کوچنی واحد دی 140 بایټس دی دا یو کی بي کیږي 140 کی بي وی یو ام بي کیږي او 140 ام بي چې دی دا یو جی بي کیږي. نو ډیر کوچنی واحد چې کوم دی بایټس دی دې نن کوچنی شته بیټس. خایدي څه ګټه ده بس ګټه همدا ده چې کله تاسو ای ډرایو ته وځئ په دې به ډبل کلیک کړئ هغه ای ډرایو به در اخلاص شي. خو که چېرته دا ای ډرایو تاسو سره نه و دا تاسو دې ځای نه یا ډیلیټ کې یا هایډ کې یا مطلب ورک شو نو بیا د دې شارټکټ هیڅ فایده نشته. دا صرف د هغې ځای دپاره د تللو یو لاره ده یو طریقې ده چې لږه نه دا به ختم دا شارټکټ دی دا به ډیلیټ کوم هغې ته هېڅ مشکل نشته پوه شوې. همدلته وګورئ ښه که تاسو یو فایل کاپي کړئ او دلته از شارټکټ پیسټ کړئ اوس دې فایل باندې کلیک کوه نو دا به ټیک وي کار به کوي ځکه د دې اصل منبع موجوده ده. که چې دا فایل زه شفټ ډیلیټ کړم نو دا بیا هیڅ ګټه نه لري. ګوره څه وایي the item book 1 that this shortcut referred has been changed or moved so this shortcut will no longer work properly. دا مو لري که ختمې کړو د دې څه ګټه نشته. مطلب دا چې یو موږ سره پیسټ دی او بل پیسټ شارټکټ دی. کله چې تاسو غواړئ چې یو ډیټا د یو اس بي څخه یا د سی ډي څخه یا د کم ډرایو نه راواخلئ او هغه باید دایمي دلته راشي نو د دې دپاره به د پیسټ کمانډ نه استفاده کوو او که یو لینک ورسره جوړوي نو بیا شارټکټ. دغه یو آپشن دی دا انډو کاپي. دا کنټیکس منیو موږ وینډوز کې ځکه وایو چې تاسې د بعضې ټرمز یا اصطلاحاتو سره باید بلد شئ لکه اوس دا کاپي لکه پیسټ لکه پیسټ شارټکټ لکه انډو دا موږ سره نور مخکې پروګرامونو کې بیا دا نمونه ډېر راځي. انډو کاپي انډو مطلب واپس کول او ریډو نه مطلب بیرته واپس کول. ګوره اوس دې ډیلیټ کړه که نه ختم شو دا چې کله ته واپس کې دې ته انډو وایي انډو بیرته ختمې دې ته ریډو وایي. یو عمل واپس کول یو عمل بیرته واپس کول. ګورئ دا موږ سره یوه ویډیو د مثال دغه ویډیو زه انتخابوم او د کیبورډ نه یوازې زه د ډیلیټ بټنه پریس کوم صرف ډیلیټ. نو دغه کومه ویډیو چې تاسو ډیلیټ کړه دا لاړه ریسایکل بن ته دا یو فولډر دی. تاسو واپس دلته رائټ کلیک کړئ
او دا ګوره تاسو انډو ډیلیټ کی یعنی دا کم ډیلیشن چې شوی دی دا څه چې مونږه لري کړی دي دا باید واپس خپل ځای ته راشي. بیا دا ګوره خپل واپس خپل ځای ته راغله. که واپس تاسو رائټ کلیک کړئ دا ریډو ګورئ واپس ریډو ته چینج شو. که واپس رائټ کلیک کو نو بیا نه انډو شته او نه ریډو شته، بس هغه خبره نور ختمه شو. نه 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 راسیکل بن کې پروت اوس بدل ترازی ډبل کلیک په پې کې او دا بر سٹور کې به واغ خپل ځای ته ځي. دا حتمنی دا چې دی دا رسیکل بن دا یو سیستم آیکن دی یو فولډر دی مخکې نه چې دی جوړی تیار دا ډیلیټ کولای هم نشي ته دا وینډوز کی مخکې نه. موږ دلته دوه قسمه ډیلیټ لرو خام. یو دسی ډیلیټ وی چې مثال کله یو فایل انتخاب شي صحیح ده او د کیبورډ نه یوازې د ډیلیټ بٹن پریس کو دا زیری سیکل بنت ان لکه دا فایل ډیلیټ نشو دا ستا په کمپیوټر کې اوس هم شتون لري ها صرف د ډیسکټاپ لکه دا دغه ته ورولې دو ډسبین ته ولې دو رسیکل بن چې دا یو ډسبین دی. لکه اوس مثال مونږ یو څه سامان راټول کو کنه ته ډسبین کې واچو خو بیا هم مونږ چانس لرو چې دینه بیرته راوالو کاشه ضروری وي او که دا دې نه لاړو بهر کې د خطا کړل بیا چانس ونشته بابا به ختم شي. نو ګوره یو داسې ډیلیټ وی چې یو فایل انتخاب شي او یو شیفټ ونیسو او بیا یې ډیلیټ کو یعنی شیفټ ډیلیټ. د شیفټ ډیلیټ سره چې کله یو فایل تاسو ډیلیټ کړئ دا بیا نو واپس نه راځي دا رسیکل بن تلا نه روز دا دایمي ختم شو دا پرمننٹ ختم شو. خبره ورسېده کنه خام لاندې رازو نیو تا په نیو کې رازو اول مونږ چې د فولډر وبسالې ته رازو فولډرز فولډر څه ته وایي فولډر چې د په ساده اصطلاح سره بده سی او دا یو باکس دی چې مونږ کچې د ډېر فایلونه ولرو ډېر آیټمونه ولرو دغه ډېر فایلونه یا آیټمونه مونږ راخلو او په یو ځای کې وراچو کوم ځای کې چې وراچو نو دا د یو فولډر یا د یو باکس معنا لري. یعنی داسې به ووایو folder is a container in which we can store more items. folder یو باکس یو کنټینر دی چې دې کې تاسو نور شي نه ورچولای شي. ګورئ لکه ما سره په دې ډیسکټاپ باندې ګور دلته یو ویډیو دلته پراته ده بل عکس دلته پروت دی بل ویډیو دلته پراته ده بل عکس دلته پروت دی عکس دلته پروت دی مثال ویډیو فایل دا ټول راواخله یو منظم یو فولډر کې واچو. خو دلته موږ دوه ډوله فولډر جوړولای شو خام یو سمپل فولډر دی او بل چې دی زپ یا رار فولډر دی. سمپل فولډر د سی وی چې په دې باندې نه کوم خاص کوي سکیورټي لګولې شو نه د ډیټا سایز راته کمی نه زمونږ دغه ډیټا اکثریت د وایرس نه محفوظ ساتي بس دا یو ساده فولډر دی. دغه زپ فولډر چې دی یو څو ښه خصوصیات یا یو څه ښه خوبیان لري. کدی کې تاسو مطلب یو ډیټا ور واچوي یو خوبی دا ده چې دا ډیټا به د وایرس نه محفوظي. دویمه خوبی دا ده چې د دې ډیټا دغه سایز به خام ګوري لکه مطلب هغه ډیټا چې تاسو غواړئ چې ارڅو کې ونه ګوري یو پاسورډ باید ولري هغه به موږ په زپ فولډر کې اچو. هغه ډیټا چې مطلب ته غواړئ خراب نشي کمپیوټر کې مطلب یو وایرس هغه کرپټ نه کی هغه زپ کې اچو. هغه ډیټا چې مطلب ډیره د موږ غواړو سایز لږ کم شي چې کمپیوټر کې دا هارد ډیسک کې لږ ځای ونیسي منګه په زپ فولډر کې اچو. نو زپ یو څه خصوصیات همداري کنه د وایرس نه ډیټا ساتل د ډیټا سایز را کمپریس کمول او بل دا چې
یو فایل باندې پروټیکشن لګول. پروټیکشن معنا پاسورډ، سکیورټي. هدف خو د دواړو یو دی. دواړه چې کوم دي فولډر دي کنه، دواړه فولډر دي، خو دا یوې ساده دی، کوم خاص سکیورټیان او سیستمونه ورسره نشته، او دا یو کې بیا شته. نو سبا به ان شاء الله موږ په همدې باندې غږیږو چې ساده فولډر څنګه جوړیږي، زیپ فولډر څنګه جوړیږي، په زیپ فولډر باندې پاسورډ څنګه لګاو، ډیټا دا د وایرس نه څنګه محفوظ ساتي، سایز یې څنګه کموي. نو همدغه د فولډرو جوړول به ان شاء الله سبا ته